اوكي بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن مدرس پاور پوینټ کې دی دوباره شمه پاور پوینټ بر اوپن کوم دلته نن مدرس اړونده په پاور پوینټ کې په ویو ټیب کې ماستر ویو ده څه شو ماستر ویو د څه لپاره استعمالېږي په دې کې لږ سره موږ سره لومړی چې دی کنه سلاید ماستر دی سلاید ماستر کې چې زرا شمال دي نه یا برا شما عمدلته د ترانزیشنز ته ډیزاین ته په ډیزاین کې زرا غلما دلته ما داسې فرض مثال داسې یو واغه مراواخصه سې شو دا یو سلاید مراواخصه اوس ګوره په دې سلاید کې دغه څه تغییر کیږي دغه کوم چې دا څه کول شم الان کې دا یو بیک گراوند باندې کنه دا نشم ګور دغه لین چې دا مثلا نسل کیږي پام دې ورته دا شو کنه دا لین ما سره نسل کیږي کچې دلته ترا شما دلته نیو سلاید ترا شما او ورته مې چې دغه یو سلاید را ترا کا دا یو سلاید ګوره په دې کې هم موږ سره دا نسل کیږي څه شو نو دغه څه یا چې ته موږ سره فور ایگزامپل دا نور څه وی مثلا چې دلته لیکلي وي ځنې چې ګوري کنه چې مېر وت ګاما سره جوړ شوی نور دا څه سره جوړ شوی نو هغه نوم ته موږ نشو لري کولای نو انوم په څه ډول ته لري کول دا دې کنه دې چې غواړم تغیرات راولم دا ته نه لري کما ګوره دا موږ سره اصل کې دلته په بیک گراوند کې سره راغلي دي شو ډیزاین د چې ترا شماره د فارمټ بیک گراوند تا پرې کې ګور هایټ بیک گراوند گرافیکس ګور دا سره هایټ کدا اصل کې په بیک گراوند کې دي را سره شو ګور دا تصویر هم دی کنه او دا هم دی چې زرا شمه هایټ بیک گراوند گرافیکس باندې کلیک کوم ګور ما سره څنګه کیږي هایټ کیږي را سره اما بیک گراوند حضور ته مزري کې تغیرات راولم نو ویو ته براشم په ویو کې براشم سلاید ماستر ته په سلاید ماستر کې ګورم په سلاید ماستر کې دا درې چې دي کنه دا درې سلاید دا موږ سره مهم دي لومړی چې دی دغه لومړنی سلاید چې دی که چېرته زه دې کې تغیرات راوړم مطلب لاندې ټولو کې در سره تغیرات راځي صحیح شو مثلا زه دلته راغلم دا دی که نه دا مې ډیزاین څنګه کړ ډیلیټ کړ صحیح شو او دلته راغلم ما د انزرټ ته په انزرټ کې دلته راغلم شیپ ته او دلته مې ورته ولیکل دلته راغلم دا مې داسې واخیسته او دلته مې ورته ولیکل چې فار ایگزامپل BEC صحیح شو دلته راغلم دا مې کنټرول S سلیکټ کړ داسې بولډ مې کړ صحیح دا لیکنه مې راواخیستله که نه اوس که چېرته زه راشم او دلته راشم چې ته سلاید ماسټر ته او دا دې ځای نه کلوز کړم صحیح شو نو وګوره په دې نورو ټولو کې در سره دا راغلي دي کنټرول D سره زه دا ډوپلیکیټ کوم صحیح ده وګوره ټولو کې راغلي دا دې زه سلیکټ کولی شم نه سلیکټ کېږي څنګه کېږي سلیکشن د دې نه کېږي تر څو دا چې زه دا څه شته واړم تر څو دا چې دلته هم موږ سره ګوره نشته دی سمره تر څو دا چې زه دا څه شته واړم دا زه سلاید ماستر ته دلته واړم په دې ویو ټیب کې راشم دلته سلاید ماستر ته سلاید ماستر دا دی که نه دې ځای زه دا اوس سلیکټ کړم ګوره موږ سره زه به راشم د اول سره دا دی موږ سره که نه دا مې دې ځای نه اوس سلیکټ کړ دا مې سلیکټ کړ را مې اوس دې ځای ته اوس راځم کلوز ماستر وی مې داسې واخیستله اوس راځه اوس ګوره دې ځای ته راغلی در سره صحیح شو وګوره چې کا ټولو ته هم دلته راغلی او دې ځای نه زه هېڅ تغیرات په دې کې نور نشم راوستلی سمره که چېرې زه ویو ته راشم دلته او دلته راشم سلاید ماستر ته په دې کې ګوره موږ سره دغه لومړنی سلاید وکړه چې ټولو کې تغیرات راوستل که چېرې زه دې ځای نه دا بېرته څنګه کړم اوس دې ځای نه پکې تغیرات راوستلی شم دا زه دې ځای نه ډیلیټ کړم او دلته راشم کلوز ماستر ویو ته راشم چې شو راشم دلته ډیزاین ته په ډیزاین کې ډیزاین ته نه البته په عادي کې وګوره تا سره موږ سره کوم یو څه شته دی اوس در سره هغه BEC نوم در سره ښکارېږي نه ښکارېږي صحیح شو نو که چېرې زه راشم دلته ویو ته ابو کې مې سلاید ماستر ته راشم پر سلاید ماستر کې بله خبره موږ سره شي دی انزرټ سلاید ماستر دا بیا زه درته وایم انزرټ سلاید ماستر زه ځان خپله یو سلاید ماستر جوړوم صحیح شو یا که چېرې زه راشم دلته به یو لږ نور کار پکې وکړو دلته راشم د انزرټ ته په ټرانزیشنز ته راشم ډیزاین ته زه به راشم دا به کلوز کوم دې ځای نه او دلته به راشم ډیزاین ته په ډیزاین کې ګوره اوس مثلا زه به راشم یو بل هغه به راواخلم چې پریکټس ملا ښه پې وشي را به شو دلته ها زه به راشم که نه یو کنټرول او سره به یو بل اوپن کړم صحیح شو کنټرول او سره به زه راشم دلته به ورته وایم چې راشه چېرته براوز فور ته راشه کوم ځای نه به یې راواخلم ډیسکټاپ نه صحیح شو دلته به وګورم ویلکم دا به زه واخلم دې ځای نه به انټر کلیک وکړم اوس ګوره دې کې چک کا دا تصویر ما سره سلیکټ کېږي دا لیکنه سلیکټ کېږي سلیکټ کېږي که نه لیکنه سلیکټ کېږي خو دا تصویر نه سلیکټ کېږي څنګه کېږي دا تصویر نه سلیکټ کېږي دا به زه څنګه کوم چې دا سلیکټ کوم هېڅ تغیرات پکې نه راځي چېرته به راشي ویو ته به راشي سلاید ماستر ته به راشي او ګوره دلته موږ سره ته وویل کړي چې دغه اول درې چې دي دا څنګه دي دا مهم دي ګوره دا اول خو چې دی که نه دې کې ټولو کې تغیرات راځي دا دویم چې دی دا د ټایټل دپاره دی کوم یو دی ټایټل که دې کې څه اضافه کړي هغه د ټایټل کې راځي سره او دریم چې دی د دې ټایټل نه لاندې چې کوم یو راځي دغه نارمل سلایډونو دپاره دي را سره دی باندې پوهېږئ دا موږ سره ګوره هغه لومړنی چې ټولو کې اپلای کېږي دا موږ سره چې دی بیا د ټایټل لپاره دی دا موږ سره د ټایټل نه لاندې چې کوم دی و دا دی که نه تصویر دی راشه وګوره دا ګرافیک دی در سره
صحیح شو د دې ځای نه رایټ کلک پې کومه راځم دلته آل ټیکس یا دلته موږ سره چک کېږي دا پکې راتللی شي راسره صحیح ده دې باندې پوه شئ نو ګوره دا و د دې ځای نه زه څنګه کوم ډیلیټ کوم ته نه ډیلیټ مې کړم راځم هلته باندې چې وکړم کلوز ماسټر ویو نو ګوره هغه تصویر څه شو دا ختم شو صحیح شو اوس دلته په عادي ډول راتللی شم بل یو تصویر انسرټ کولی شم ځان لپاره که نه نو دا موږ سره شي د سلاید ماسټر ویو ده صحیح شو دې باندې پوه شئ که چېرته راشم د سلاید ماسټر ته په دې سلاید ماسټر یا که زه راشم کنټرول ان سره یو بل ډاکومنټ واخلم او دلته راشم ویو ته او ریویو ته نه ویو ته او راشم سلاید ماسټر ته نو ګوره دلته موږ سره دا ماسټر راکړ راسره که نه زه ګوره انسرټ سلاید ماسټر یو سلاید ماسټر د دې ځای نه خپله هم راته راکوي صحیح شو چې په دې کې زه خپله ځان نه برابرولی شم مثلا دا دی راسره که دا د دې ځای نه زه ډیلیټ کوم راشه چې وکړه راځم دا هم د دې ځای نه ډیلیټ کوم صحیح شو زه راځم ورته انسرټ لیاوټ راسره انسرټ کوم ورته انسرټ ته زه به راشم دا مې دې ځای نه څنګه کړل دا سلیکټ کړل او دلته راځم دې انسرټ ته به انسرټ کې راځم دلته چې شته شیپ ته ګوره دا شیپ ما فار ایگزامپل په داسې ډول واخیسته دا به دې ځای کې پکې وي صحیح شو شیپ فارمټ ته راشم ورته مې راشه دې شیپ فیل څنګه وکړه شیپ فیل یې داسې واخله صحیح ده ګوره دې ټولو کې لاندې راغی درسره که نه او دې ځای نه مې دا داسې ورته سلیکټ کړ دا داسې ډول باندې درسره راغی صحیح شو آوټلاین د دې راشه داسې ډول باندې واخله آوټلاین ویټ یې څومره واخله آوټلاین ویټ یې راسره راشه د آوټلاین ویټ دومره راسره واخله صحیح ده نو دا اوس ما خپله ډیزاین کړ ځکه چېرته راشم سلاید ماسټر ویو دا ده که نه موږ سره راځم ګوره دلته چې د انسرټ سلاید ماسټر انسرټ لیاوټ زه ورته انسرټ کوم یو لیاوټ معنا څه ده ګوره دلته که چېرته دې هوم ته ته راشې که نه البته دې هوم ته دا موږ سره نیو سلاید دی که نه صحیح شو زه راشم دا به دې سلاید ماسټر څنګه کومه کلوز کومه اوس ګوره موږ سره دا دی که نه دا لیاوټ ورته برابر وګوره دغه لیاوټ دی که نه دا لیاوټ چې دی نه مثلا که بله کومه ورقه راخلي هغه دې په کومه څه ډول ورسره راشي صحیح شو نو هغه چې زه ورته برابروم ما دلته په دې چیز کې په دې کنټرول ان سره به زه راشم کنټرول ان کنټرول ډي سره به زه دا ډوپلیکیټ یا دلته که چېرته راشم لیاوټ ته ګوره داسې ډول لیاوټ زه غواړم دا مې ورسره واخیسته صحیح شو که چېرته ویو ته راشم ته سلاید ماسټر ته راشه په سلاید ماسټر کې وګوره نو موږ سره هماغه راغلی دی که نه دا په داسې ډول درسره راغلی دی ګوره ډیلیټ یې کړه سره دا به څنګه کړي سره ډیلیټ کړي درسره صحیح شو رینیم دی ته زه نوم ورته ورکوم فار ایگزامپل دا دی موږ سره که نه دا یو هغه دی دا زه غواړم چې دې ځای نه ډیلیټ کړم راشه ډیلیټ کړه کلیک وکړه صحیح شو دا موږ سره څنګه شو ډیلیټ شو او دا موږ سره دا زه رینیم کوم نوم ورته ورکوم آفیس تیم نو ورته وایم چې مای تیم چې شی مای تیم دې ځای نه رینیم باندې کلیک کوم او راځم پریزرو څه معنی چې دا ځان سره پریزرو کړه صحیح شو او انسرټ لیاوټ ګوره یو لیاوټ هغې کې موږ ځان ته جوړ کړ او دا لیاوټ دی موږ سره او زه دې ځای نه راتللی شم انسرټ پلایټ هولډر انسرټ پلایټ هولډر کې څنګه ګوره و دا دی که نه موږ سره دا لیاوټ دی زه راځم ته دلته راشه آل ټیکس راسره راوړه دا سهار چې شي شوله آل ټیکس دلته یې به کته لیکنه راشي ورسره دا فقط د څه شي لپاره شوله لیکنه پر دا لاندې به زه ترې ډیلیټ کړم او دې نه وروسته زه ورته وایم راشه پلیس هولډر ته راشه او دې ځای کې دې ورسره چې راشي تصویر راشي دا نو دا ساحه د څه لپاره انتخاب شوله د پیکچر دپاره صحیح شو دلته که چېرته راشم دا د کلوز ماسټر ویو باندې کلیک کوم نو ګوره دلته سره که چېرته د لیاوټ ته راشم صحیح شو وګوره ټیبل اف کنټینټ سیکشن هیډر 2 او دلته موږ سره راغلی وي ښه کسټم لیاوټ ګوره کسټم لیاوټ ته پام دی خپل ځان جوړ کړی دا همدې لیاوټ موږ راواخیسته که نه مو نه اخیستل صحیح شو که چېرې زه راشم که نه په دې کې زه نور تغیرات هم راوستلی شم نو ګوره دا تیم موږ سره دا نور لیاوټ مو ورته برابر کړ صحیح ده دې باندې پوه شئ په دې کې که چېرته زه بیا راشم ورته مې نه دا نه راشه دلته راشم دی ویو ته او په ویو کې ورته وایم سلاید ماسټر ته راشه په سلاید ماسټر کې بله خبره موږ سره شی دی رینیم دې باندې پوه شئ که نه لیاوټ مو ورته برابر کړل بل ګوره ټایټل دا ټایټل ورسره راوله که راموله ګوره دغه ټایټل راځي ورسره که نه دلته ګوره دا ټایټل دی دا موږ سره راوله که یې مه راوله صحیح شو په دې اول کې ځکه دا موږ سره ټایټل دی که نه ټایټل راوله کلیک مو ترې نه کړم مه یې راوله بیرته راوله رسم فوټر راوله که رانه وله ګوره دلته موږ سره که چېرته راغلي یو که نه د انسرټ کې او دلته موږ راغلي یو ټیکسټ باکس نه هیډر او فوټر ته راغلي یو که نه په دې کې موږ څه ورته ویلي ول دا نوټ ان هینډ آوټ دا موږ هغې وخت کې پرېښي ول صحیح شو ورته هم دلته ډیټ راوله او پیج نمبر او هیډر کې موږ سره شی راوله ولیکه چې BEC صحیح شو او فوټر کې راواله چې ورته پریپیرډ یا ټاند بای یا موږ سره وایي که نه منټور صحیح شو یا ټیچر چې کوم دی فار ایگزامپل علي خان صحیح شو علي خان دا موږ سره شو دې ځای نه اپلای ټو آل باندې کلیک کوم نو ګوره ټولو سره به دا څنګه شوي وي راغلی وي و دا دی که نه موږ سره سلاید ماسټر باندې زه چیک کوم کلوز آل باندې کلیک کوم نو وګوره دلته که چېرې زه راشم نیو سلاید ته راشم او دلته ورته لیاوټ ته راشم ورته مې ته راشه دا راسره واخله کالن کې موږ هغه بند کړ که نه کسټم لیاوټ کې مو روانه خسته
کنټرول زر به زه کلیک وکړم داسې ډول باندې راخلم نو ګوره ښه دا موږ پاس اپلی کړ که نه که په دې ځای کې اپلی کړو موږ سره په دې ساحه کې راتللی شي راسره صحیح شو نو دا موږ سره د څه خبره ټایټل راسره راوله مې راوله فوټر راسره راوله مې راوله ټایټل راسره راوله مې راوله بیا تیمز کې موږ سره دې تیمز چې دا کوم ډول تیم در سره واخلي داسې ډول تیم دې واخلي صحیح شو کلر کې کوم ډول رنګ دې واخلي فنټ کې کوم ډول فنټ دې واخلي افیکټ کومه سي افیکټ ورته ورکړي داسې افیکټ ورته ورکوم صحیح شو بیکګراوند سټایل د بیکګراوند سټایل دې کومه سي وشي داسې دې وشي او هایډ ګرافیکس دا موږ سره ګرافیکس دي کنه دا ګرافیکس څنګه کا هایټ کا او بیرته راوخوي سلایډ سایز تر سم کوم څه سټانډرډ او وایډ دا ویل کنه او کلوز ماستر ویو څنګه کا کلوز صحیح شو نو دا ماستر ویو خبره وا بل موږ سره هاند اوټ ماستر دی هاند اوټ ماستر سره پاره اسمالي ګوره مثلا دلته موږ راغلو دا موږ سره یو کتاب دی صحیح شو زرا زما ورته موږ را دا ټایټل سره ښکاري کنه دا سره خو فوټر سره خو مې خای دا موږ سره ګوره دی ذکر راځي ښا ګوره فوټر وخایا مې خای او ټایټل وخایا مې خای دا دې لپاره اسمالي ښا کچیر زرا شما دا دې نه کلوز کما دا موږ سره شو کنه او زرا زما دی ریویو ټیب تا په ویو کې ټیم هاند اوټ ماستر مطلب دا دی چې دا را سره څنګه کا پرنٹ کا اوس کچیر زرا شما کنه هاند اوټ ماستر دې څنګه کما کلوز کما دلته اوس موږ سره لیکنه شته کنه پرې کې دا موږ سره فور ایگزامپل لیکنه زه ورته راځم دې ځان راشه ویو ته راشه هاند اوټ ماستر او نوٹ ماستر دا موږ سره بیا پرنټینګ دی چې شو پرنټینګ مربوط دی چې په پرنټینګ کې دا په کوم ډول در سره راشي زیرا کچیر هاند اوټ ماستر باندې تکلیف کې نو ګور اول ته څومره سره راغلی یو 2 3 4 5 شپږ یو ورکه باندې شپږ پیږي اورینټیشن کوم ډول لینډسکیپ کا پورټریټ ولاړو لینډسکیپ ټول سلایډ سیز د کوم شي وایډ دی وسی میگزم دم ګولې دي کنه او بل موږ سره سلایډ پر پیج معنا په یو سلایډ کې څو پیج سره پرنٹ شي پرنٹ خبر نه ګوره زه پرنٹ خبره کوم سٹارټ پر پیجز پیګ ور باندې څلور دی ورته په کتر شي نو ګوره د څه مطلب دا چې اغلی کنه ته کچھ نه کوي خالص نه دي چې مثلا تاسو غټ لیکنه وکړه دا کوم ډول سره شي نو لیکنه سره هډر راولي کرانه ولي ګوره او تراشه فوټر راولي کې فوټر رانه ولي دا فوټر ښکاری کنه دا ایریا بل ډیټ تاریخ راولي کرانه ولي دا مو سره او پیج نمبر راولي کې رانه ولي سره دا پیج نمبر خبره بیا د تیم خبره را چې کوم څه تیم دې سره پلی شي ګوره موږ سره بیا بل کلر دي کوم ډول کلر دی ور سره واخلي فند دې موږ سره کوم ډول فند دی افیکټ موږ سره کوم افیکټ راشي بیکګراوند سټایل دې کوم څه داسې اوسه کلوز دا څنګه کا باندې کا ګوره دا موږ سره بدل ته په دې کچیر راځم او پرنٹ کې په دې پرنٹ کې موږ کچیر راځم پرنٹ فول پیجز ګوره ته موږ سره نوٹ پیجز او آوټ لاین پیجز دا موږ ویل کنه 1 پیج او 2 پیجز او دا موږ سره په داسې ډول باندې سره څنګه کا ویل مونږ نه ښه دا موږ پاره کې ویل دا بیا ته وایم نو هغه څه ډول باندې پرنٹ کچیر راځم ماستر ویو سره کلوز کنه ګوره کلوز کړه سره کچیر د ویو تر راځم ته نوٹ ماستر څه ته ورکی ګوره وزدلته زرا غلې مکنه د دې لپاره دا نوٹ ایریا مو ویل کنه دلته ایکوال زرا ار ا ان ډي سره ما چې واخ سلام ار ا ان ډي صحیح شو راغلم دومره نوٹ مو واخ وا مخ څه کنه او د دې نه وروسته دلته هم راغلم مور ایکوال ار ا ان ډي چې ار ان ډي دومره نوٹ مو کوسته زورته مې نوٹ ایریا هم ور سره پرنٹ کې راواله دا دې انتخاب کا نوٹ ماستر ګور اغه لیکنه ور سره راوسته صحیح شو دلته وګور دې نه تاسو کلیک کولای شئ موږ سره کوم لیکنه پکې وي هغه تر راتللی شي سره صحیح شو ګور موږ سره نوٹ کوم څه در سره راشي سلایډ سایز کوم څه سره راشي هډر دې پکې راشي را دي نشي فوټر سلایډ ایمیج راشي کنه دا سلایډ ایمیج کنه دراشي فوټر دراشي را دي نشي ډیټ دراشي را دي نشي باډي دراشي باډي را نشي دا نوٹ دې نوٹ خیخه پیج نمبر دراشي را دي نشي او تیم نو دا خو موږ ویل کنه نو دا موږ سره بیا اړوند د ماستر ویو او بیا ماستر ویو کې موږ سره چي دي بیا ما هاند اوټ او دا بیا نوٹ د چې لپاره استعمالېږي د پرنټینګ لپاره استعمالېږي رولر آیا دا رولر ته دا رولر سره کار کوي دا سره خو کوي ونه چک نه لره کنه خیر سره ګریډ لاین سره کوي کنه ګور دا لاندې ګریډ لاین سره کار کوي دا پټ سره وخی کوي ونه کوي ګایډز راهنمات ورکی اصل کې چیرته دا یو څه یو ځنه بل ته وړي آیا دا ګایډز باندې ته راشي کدي ران شي صحیح شو د ځنه کلیک کې نوټس ته ځم ګور نوټس راته وخی دا دي کنه نوټس یو خدا سي ایریا چې دې ځنه تاسو کلیک کوي په دې ځبانه یا چیرته تراشي کنه داس ایریا باندې د سیم کتل شي په چیرته نه غواړي ویو کې راشي نوټ باندې کې دلته ور سره راځي ویو ډایرکشن کومه ځل خارج شي ورته چې دا رائټ ټو لیفټ راشي ګور دا دې خطر رائټ تر غلو دا دې خطا لیفټ تر سره راغله صحیح اور لیفٹ ټو رائټ داسې سره دي زوم نږدې کاغه ورپېږي کنه چې په سره فټ څومره سره وري د باندې خبره کړې دي کلر فټ ټو وینډو ته فټ کرا سره کلر مطلب رنگینه را سره ولا کیسکل ګور داسې خړ پړ راغی کنه اتوماتیک بدلا سره ول سره جی بیک ټو کلر ویو صحیح شو کچرل ته بیا راشم ورته مرا ش بلیک اینڈ وایټ را سره ول نو ګور څنګه شو بلیک اینڈ وایټ شو در سره کلوز کلر ویو صحیح را کچرل ویو تر راشم ورته ګور نور باندې پیږي کنه چې ګورم ستر چې نیو وینډو کې را سره هم دغه لیکنه را واخلو ارینج اله ټولو ګسکټ ډول باندې سره راواله
باندې پیږي کوي کوم موف سپلیټ څه دی ګوره چې دلته راشم کنه دا نوٹ ایریا ته دا ما دومره راوسه دا موږ سره سلاید پین چې کومري دا مې دومره راوسه و دا ایریا را کنه زه ته ما دا موف کوم موف سپلیټ ګوره دا کرزر ما سره دلته لري کنه کرزر یو دم دی ځکه ځان را سه ګوره باندې لوټه کرزر ما سره چیرته دی د موف سپلیټ سره کنه ګوره دې ته ترانه سي و زه کولای شم چې دې په ایرو کی سره ګوره په ایرو کی سره چې کولای شم د دې کنټرولینګ نور کولای شم ګوره دا سره په داسې ډول والا داسې ډول باندې سره والا چې شو داسې ډول باندې سره والا نو ګوره بیا چې په دې ایرو کیز باندې څنګه کولای شم کنټرولینګ کولای شم بل سویچ وینډوز د غواړم چې بل د ورشم پریزنټیشن دې ته مې ورډا چې شو میکروز اصل کې دلته لږ مختلفه ده ها دلته هغه ورډ او داغه باندې نه ده هغه د ریکارډونه سره خپل طریقونه سره سیف کوي بیا هم دلته د دې خپل لیکنه ده ها یو کوډینګ باندې ده اکورډینګ ورته کې اکورډینګ چې جی پی ټی یا لږ مغلق باندې ده ها په یادېږي ولې نه یادېږي هر څه په یادېږي خو لږ مغلق باندې ده لږ پیچیده باندې ده شو نو هغه لپاره څنګه کې دلته چې تاسو چې جی پی ټی یا نور ځینو کوډونه وخت دې کې سیف کولای شئ په دې باندې سرچ کړئ نو دا موږ سره نن ویو او نیکسټ کلاس کې ان شاء الله نور ویډیو مخکې وګورئ